اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره خدای دې وکړي چې جوړ روغ او ښه صحت ولرئ. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسې په اووم ټولګي کې د کیمیا په مضمون کې د لومړي فصل کوم مطلبونه چې وو ومو لوستل او بېلابېل مطلبونه هغه کې ځای درلوست، چې د هغه د جملې نه موږ او تاسې د مادې په هکله باندې بېلابېل مطلبونه ولوستل، لکه د مادې تعریف و، ورپسې د مادې خواص و، مالیکول و، جوړښت د مادې و چې د مالیکول او د اتم څخه جوړ شوي وو، د مالیکول او د اتم تعریفونه وو. د هغه نه ورپسې د مادې حالات وو چې حالات د مادې موږ او تاسې ولوستل، چې په درې حالاتو باندې پیدا کېدله، لکه اوبه چې هم یخ شکل لري، جامد، او هم مایع شکل لري چې اوبه دي موږ او تاسې ترې استفاده کوو، او هم بخار یا ګاز یا غاز حالت لري چې کله موږ او تاسې په ګاز باندې تودوخه ورکړو هغه په بخار باندې تبدیلیږي. او بل موږ او تاسې کثافت ولوسته چې کتله پر حجم باندې د یو جسم د هغه کثافت تشکیلوي، چې په ده باندې موږ او تاسې بیل بیل مثالونه بیلګې ورته او مثالونه ورته حل کړ. که چیرته کثافت نامعلومه وي موږ څنګه کولی شو چې د هغه کثافت معلوم کړو د کتلې او د حجم په واسطه باندې. او بل هم دا ووایي چې که چیرې موږ او تاسې یو جسم ولرو چې د هغه جسم کثافت د اوبو په پرتله باندې کم وسیږي، کوم جسم په نام باندې یادوو چې یو لامبو وهونکي وي بل کم لامبو وهونکي، چې موږ او تاسې ولوستل چې لامبو وهونکي هغه دی چې د هغو جسم د هغو کثافت د اوبو په پرتله باندې کم وسیږي، او کوم جسمونه چې کثافت یې د اوبو په پرتله باندې زیات وسیږي هغه ډوبیږي پکې، او هغه غیر لامبو وهونکي جسمونو باندې یادیږي. بل پوښتنې وي هغلته د دې څپرکي چې هغه موږ او تاسې پوښتنو ته ځوابونه ورکړه. خو نن چې کوم زموږ او ستاسې موضوع ده چې ډېر یو مهم موضوع ده په اووم ټولګي کې، هغه ګرانو زده کوونکو د مادې ډولونه چې موږ مخکې یو لږ څه ویلي وو، او مخلوط دی، د هغه د جملې نه مخلوط دی، چې هدف زموږ او ستاسې د ننني درس نه څه وه؟ د مادې ډولونه او د مخلوطونو او د مادې ډولونو پیژندنه ده. په حقیقت کې اول به دا وایو چې ماده په څو ډوله ده، بیا به دا وایو چې مخلوط څه دی، د ده پیژندنه ده، او حتی ده ته به هم راځو چې د مرکب او د مخلوط ترمنځ توپیر وپیژنو چې څه توپیر لري، په ده باندې به موږ او تاسې یو لنډ بحث ولرو. نو ګرانو زده کوونکو، اول راځو د مادې ډولونو ته. اول راځو مادې ډولونه دي. ډولونه موږ او تاسې د مادې ډولونه ولوستل چې ماده په طبیعت کې په څو ډوله ده؟ په درې ډوله، چې یو هم مخلوط وي، بل هم مرکب وي، او بل هم عنصر وي. بعضو حالاتو کې دا عنصر او مرکب په دې خاطر باندې چې خالص مواد دي نو دا یو نیولی دی، خو بهتره داسې ده چې موږ مخلوط، مرکب او عنصر ترمنځ توپیرونه وپیژنو. نو موږ او تاسې چې په ننني درس کې کوم مطلب لولو هغه د مخلوط دی، چې مخلوط څه شی دی، یعنې د موږ او تاسې بحث به نن په کوم موضوع باندې وي؟ مخلوط باندې وي، چې مخلوط څه دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په بازارونو کې، کورونو کې او
په مختلف په محیط کې مختلفو موادو سره بیلابیلو موادو سره سرکار لرو او پیژنو یې. لکه د هغه د جملې نه موږ او تاسې په بازار کې که یو دکان ته ځو څومره ډېر مواد دي، خو دا مواد چې تاسې وینئ که چېرته تاسې کشمش و نخود وینئ، که تاسې یو بوره چا درته په اوبو کې حل کړي وي هغه وینئ، شربت وینئ، دواګانې وینئ، نور موادونه دي. مثلا هر دوا ده د مختلفو نورو کیمیاوي یا نباتي موادو څخه لاسته راځي چې مخلوط دی په حقیقت کې. نو دغه مخلوطونه موږ او تاسې ورسره سرکار لرو، خو په دې باندې نه پوهیږو چې دا مخلوطونه کوم ډول دي، کوم ډول مخلوط دي. نو راځو نن په همدغه موضوع باندې بحث کوو چې موږ مخلوط په حقیقت کې پر ورځني ژوند کې وپېژنو او د دې فرق وکړو چې مخلوط او مرکب په منځ کې نو توپیر څه دی، چې موږ مخلوط او مرکب په منځ کې څه فرق دی، څه توپیر لري. د دې په هکله باندې موږ او تاسې بحث لرو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په دې څپرکي کې په دې فصل کې علاوه د دې نه چې د مخلوط پیژندنه ده په ورځني ژوند کې، راځو د مخلوط او د مرکب په منځ کې توپیر هم ولولو چې توپیر د دوی په منځ کې څه دی، څه توپیر لري دا مخلوط او مرکب. نو په دې اساس باندې موږ راځو اول مخلوط باندې چې مخلوط څه شی دی. مخلوط په حقیقت کې هغه مواد چې دوه یا څو مواد سره یو ځای شوي وي په ظاهري شکل، یعنی په فزیکي شکل باندې، خو اصلي مواد تغییر ونه کړي، هغه ته موږ مخلوط وایو. چې تعامل د کیمیاوي په هغه کې صورت ونه نیسي، کیمیاوي اړیکې د هغو موادو ترمنځ رامنځته نه شي، په فزیکي ډول باندې دوه مواد سره یو ځای شوي وي، هغه ته موږ څه وایو؟ مخلوط وایو. د بیلګې په توګه موږ لرو دلته مثلا تاسې فکر وکئ، لرو یو کشمش دی، یو نخود دی، یو څه دی؟ نخود دی. موږ لرو کشمش او نخود. دغه کشمش او نخود په حقیقت کې دا یو فزیکي ډول باندې سره یو ځای کېږي او بېرته موږ کولی شو په اسانۍ سره دا یو له بل نه جدا کړو او هېڅ کومه تغییر هم په دوی کې نه راځي. چې دغه موادو یو ځای کولو ته چې هغه کیمیاوي اړیکې پکې جوړې نه شي، خواص د کیمیاوي تغییر ونه خوري، تنها په فزیکي شکل باندې سره یو ځای شوی وي، نو هغه ته موږ او تاسې څه وایو؟ مخلوط وایو. یا مثلا موږ لرو ګلوکوز لرو، فکر وکئ بوره ده، څه لرو؟ بوره یا ګلوکوز دی، د اوبو سره یو ځای کوو. د څه سره؟ د اوبو سره یو ځای کوو. کله چې موږ د اوبو سره بوره یو ځای کوو، یو محلول جوړوو، په حقیقت کې هغه د مخلوط په نام باندې یادېږي. د څه په نام باندې یادېږي؟ مخلوط. چې بیا مخلوط په څو ډوله دی، هغه بیا وروسته وایو. نو ګرانو زده کوونکو، راځو نن همدغه مطلب چې موږ او تاسې ولوسته او دا ووایو چې مخلوط په طبیعت کې څو ډوله دي، مختلف انواع لري. د بیلګې په ډول مخلوط د جامد د جامدو سره، مایع د جامدو سره، ګاز د مایع سره، یا غاز د جامدو سره. همدغه رقم ته چې دا موږ بېلابېل دغه لرو مطلبونه لرو. یا مثلا لرو مایع په مایع کې، مایع په جامد کې، مایع په ګاز کې، مایع مثلا ګاز په مایع کې، ګاز په جامد کې، ګاز په ګاز کې، دغسې مختلف. مثلا موږ ګاز په مایع کې د نشابه چې موږ خلاصوو، یو مقدار ګاز پکې دی او یو مقدار یې څه دی؟ هغه اوبه دي یا هغه کوم مواد چې دا په دا کې دي. ګاز په ګاز کې موږ مثلا لرو هوا، اکسیجن د اتموسفیر د هوا. یا مثلا جامد په جامد کې فکر وکړئ چې دغه دی د
کشمیش یا ممیز په نخودو کې دغسې بیل. نو موږ غواړو چې د نننی مطلب چې مخلوط دی دا په عملي ډول باندې موږ او تاسې وګورو چې آیا په حقیقت کې همداسې ده او که نه ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو عملي تجربې ته. په عملي تجربې کې موږ او تاسې ګورو چې آیا یا په حقیقت کې همدغه کوم مطلبونه چې موږ په تیوریکي شکل باندې ولوستل دا هماغه دي او که نه. ګرانو زده کوونکو راځو عمل ته. تجربه یې کوو. موږ ووایو ممیز د نخودو سره دا یو مخلوط دی. دا یو څه دی؟ مخلوط دی. نو دلته تاسې وینئ هم نخود دلته دی. تاسې دا وینئ چې نخود دی. هم نخود دی هم ممیز یا کشمیش دی. نو کشمیش هم تاسې وینئ او نخود هم تاسې وینئ. یوه ممیزه ده بل څه شی دی؟ نخود دی. دا هم دواړه سره یو ځای کړي دي. دا دی موږ ښه شور ورکوو. ښه څه ورکوو؟ شور ورکوو. دا دی ښه یې سره دغه کوو. یو له بل سره یې څه کوو؟ ښه یې مخلوطوو. بیت یې باندې ظرف کې وراچوو. تاسې دلته وینئ که چېرته موږ دغه ممیزې د نخودو نه بیرته جدا کړو آیا په ممیزو کې او نخودو کې کوم توپیر راغلی دی؟ نه دی راغلی. دی هماغه ممیزې او د نخود هیڅ کوم تغییر پکې نه دی راغلی. په دې خاطر باندې چې دا موږ که چېرته دلته رنګ ته ګورو چې ممیز او نخود راته ښکاري دا فزیکي شکل دی. دا څه شکل دی؟ فزیکي شکل باندې سره یو ځای شوي دي. خو ډېرې موږ په ساده ډول باندې کولی شو چې یو د بل نه څه کړو؟ جدا کړو. یو د بل نه څه کوو؟ جدا کوو. کله چې جدا کړ ګورو دلته چې هیڅ کوم تغییر پکې نه دی راغلی. تاسې دلته وینئ چې نخود هم جدا کړ ممیز هم ترې جدا کړې او نه په ممیزو کې کوم تغییر راغلی نه رنګ تغییر شوی نه بوی تغییر شوی نه چې دی کوم د په مایع باندې تبدیل شوي نه کلک شوي دي نه ډېر نرم شوي دي او هماسې نخود هیڅ کوم تغییر په نخودو کې هم نه دی راغلی. نو د دغسې یو ځای کولو د موادو ته دته موږ د څه په نام باندې یادوو؟ دا موږ د مخلوط په نام باندې یادوو چې دا څه دي؟ دا مخلوط دي په فزیکي ډول سره یو د بل سره یو ځای شوي دي او ډېره اسانه توګه باندې موږ کولی شو چې بیرته څه کړو؟ ترې نه جدا کړو. نو ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې د ننني درس نه تاسې یو څه زده کړي وي. غواړو چې په ننني درس یو لنډه کتنه وکړو. د ننني درس کې موږ مخلوط ولوستل چې مخلوط څه دي؟ ډولونه د مادې موږ ولوستل چې یو مخلوط و بل مرکب و بل عنصر و چې مخلوط و مخلوطو په هکله باندې موږ یو مفصل معلومات وړاندې کړ چې په حقیقت کې دا مخلوط چې دی موږ او تاسې په ورځني ژوند کې ورسره سره کار لرو چې د هغه د جملې نه مثلا په لومړي څپرکي کې موږ او تاسې د موادو حالات خواص د مادې دا شیان ولوستل خو یو د هغه ډولونه مخلوط و او مخلوط چې دی خپله د مخلوط مختلف انواع لري په مختلفو شکلو باندې پیدا کیږي چې جامد په جامد مایع په مایع کې ګاز په ګاز کې انس مختلف چې تاسو په کتاب کې لولئ وی ګورئ او مخلوط هم ووایي چې مخلوط چې دی په حقیقت کې د دوو موادو یو ځای کولو ته وایي چې په فزیکي ډول وي هغه کې کیمیاوي اړیکې موجود نه وي کیمیاوي تعامل پکې صورت ونه نیسي هغه په فزیکي ډول لکه موږ چې په عملي توګه ممیز او نخود یا کشمیش او نخود سره په نظر کې ونیول نو دا ډېر ښه دغه دی. او بل که چېرته موږ او تاسې د بوره راواخلو بوره د اوبو سره حل کو په حقیقت کې دا موږ کولی شو چې یو مخلوط دی خو بیا د دې مخلوط او د دې مخلوط څه توپیر دی چې په آینده درسونو کې به انشاءالله موږ او تاسې لولو. نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو هغه آخر د درس دی موږ او تاسې یو کورنۍ دنده به درکم د ښه یادولو په خاطر باندې کورنۍ دنده دې ستاسې دا وي چې په کورونو کې تاسې بوره راواخلئ د اوبو سره یې حل کړئ د اوبو سره یې حل کړئ نو تاسې او بل چې دی ممیزې او نخود چې دی موږ په لابراتوار کې دا د عملي کار وکړه نو تاسې د دغو دواړو توپیر ماته را پیدا کړئ په راتلونکي اونۍ کې په راتلونکي درس کې چې څه توپیر لري دا کم نخود چې د کشمیشو سره یا د ممیزو سره چې دي او کم بوره چې د اوبو سره ده دا دواړو ته موږ مخلوط وایو خو د اوبو د
بورې سره او ممیزې د نخودو سره څه توپیر لري، دا مخلوط په څه نامه یادیږي او هغه مخلوط په څه نامه یادیږي. د دغه دواړو توپیر تاسې په راتلونکي درس کې موږ سره شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.